السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستان، نن یو ځل بیا له یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې طریقه مو خوښه شي. طریقه داسې ده چې څنګه کولی شو بغیر له نمبر څخه د فیسبوک آی ډي جوړه کړو. نو زه طریقه درته ښایم، هیله ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لومړی راځو دلته فیسبوک ته. دا دی. نو دوستانو، تاسو وینئ که آی ډي مو جوړ وي، هغه پاس نمبر او پاسورډ غواړي. دلته کریټ نیو اکاونټ دا کلیک کوو. نیکسټ کلیک کوو او دلته فرست نیم او لاست نیم، لومړی نوم او تخلص مو غواړي. دلته نو زه لومړی نوم ورکوم افغان او دوهم نوم هم ورکوم افغان. نیکسټ کلیک کوو. موبایل نمبر، پاس تاسو وینئ چې موبایل نمبر غواړي او لاندې تاسو وینئ چې ساین اپ وید ایمیل، دا به کلیک کړئ. موږ آی ډي له ایمیل سره کنیکټ کوو. دا د ایمیل راواخیسته او دلته اوس بیا نیکسټ کلیک کوو. او برډې تاسو به خپل د پیدایښت نیټه برابره کړئ. زه د پیدایښت نیټه نیکسټ کلیک کوو. دلته به تاسو خپل هغه انتخاب کړئ، یعنی دلته وایي چې میل یا فیمیل یا ښځه او نر. دلته میل مو کلیک کوو. دلته نیو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ مو ورکړ. اوس بیا نیکسټ ساین اپ کلیک کوو. دا دی. نو دوستان، تاسو وینئ چې آی ډي مو جوړه شوه. دلته اوکې کلیک کوو او بخښئ، آی ډي لا نه ده جوړه شوې، کمپلیټ شوې نه ده. اوس به ستاسو نه ایمیل ته یو کوډ راځي. دا دی. نو کوډ په خپله یې واخیسته. زما ایمیل ته کوډ راغی او هغه یې واخیسته. اوس ویلکم ټو فیسبوک افغان. اوکې بیرته کلیک کوو. دا بس کلیک کوو. دا دی. نو دوستان، تاسو اوس وینئ چې آی ډي کمپلیټ شوه. افغان بغیر له نمبره مو ولیدله چې د فیسبوک آی ډي جوړه کړله. نو که تاسو هم غواړئ چې بغیر له نمبر څخه آی ډي جوړه کړئ، دا طریقه استعمال کړئ. او هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو که غواړئ چې نور معلومات او ښې ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان بټن کېکاږئ. تر بیا چې له یوې بلې ښې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تر هغې د خدای په امان.